او عمر رضی الله عنه روان دی ګوري یو کور کې ماشومانو جړه आवाज راغله ماشومان جړي دروازه وهله او وې دا څه چل دی زنانه کټوي کې مشهور واقع تاسو اورېدلې کټوي کې سمسي وهي لګیا داس ماشومان ته جړي وږي وشابه خوراک راکا ډوډۍ نه ده خوړلې عمر رضی الله عنه زناته خوري دا سم مسله هغه ته اجازه لاړ خپل کار کوه مو سره څه کار ولنه خیر دې ماته وایي چې ډېر او دا ماشومان ولې جړي ورکا ورنه کړ دي چې کیسه پراتی راواچ ورته هغه چې مجبور کړل ګوره دا زمون کور کې سنشته د خوراک غریبیم ده ماشومان وږي دي صرف په دې باندې ورته لګیم چې ودرېږه اوس یې راچوم پخېږي اوس یې راچوم نو په دې کې سشته نه راکړه زه دا ماشومان به ستړي شي د بشي بس بیا به موږ هم سملو عمر رضی الله تعالی عنه د شپې را روان شي عمر فاروق رضی الله عنه خپل غلام اسلم ته ویل بچیا شابه را سره شرابند کړ بیت المال ته بیت المال نه چې کوم سامانونه پراته وړي یو څه وړو یو شی بل شی پاګو شي نه دا یې راجمع او بورې راډکه کړل راشن مکمل او بیا دا غینه بعد دا بورې دومره درنه او عمر له بدن نن تکړه سره و چې وې درو چتول نه شو نه دی غلام ته وې بچدار سره لګرا پشاکا هغه ورته دا ما تر پشاکا زه خادم مستاس کوی نه د دې امت ذمہواری په ما باندې ده ته پوس به زمانه کې عجیب انسان په خپل املا باندې به بورې ګرځوي هغه اسلام ول زور په روان شوم بورې را پشاکړه لا ول رواني دغه زه تر ورسې ماشومان دي د لوګي نه لګي دي جاړي په تکلیف کې عمر رضی الله عنه ما وکتو دا بورې نه چې کلاغه سامان را بهر کړو د خوراک هغه وړي وغیرہ او چې هغه زماني کم طریقه باندې حلوا و داغه وخت هغه حلوای باندې کړل دي ماشومان له خوراک په خپل اسلم وای ما قتل د شپې په دې تیار کې عمر رضی الله تعالی عنہ دی اور نه چې کله پوټي ورکول ځکه ګیس مې سپنو ګیس خو وسم نشته نه د بجلی شته د غال مونږ په دې جدید دور کې دغه سیو خو هغه زمانه کې وبېخي نو چې کله بدله پوکې دی اور لورکه نو د دې لرګو او دا کومه خزله چې پکې پرته ولا سوځېدو د پاره په دې نغری د دې دا غندونه بدله په دې ګیره کې ورخته د عمر رضی الله اکبر خزله پوکې چې ورکه خزله روچتیږي د دې د یری دا خزله په دې ګیره کې خطه او پوکې وال اوري بار را تازه کو ځانتا ماشومان له شکر خوراک برابر کړلو او په لوخو کې وتر واچولو اخینا بعد ماشومان ته راضي بچ شابه دا وخوري کینه ولورته وشپونه وخت شو ما ورته چې وي مالم خوب راتلو اسلام ما چې بس امیر نو نه څنګه چوزو کنه کارو شو بس خبره ختم اصلا انا مهران ولله عمر دې عمر فاروق رضی الله شپې راغله اخیر د ازمازي مواری ده نو اسلام ورته څه چیزو کنه بس امیر المؤمنین سے ماشومان له خوراک پوخ کو بس کاروش خوراک کی لګیا ویل نه الله اکبر وې داسي ورته کې ناسته داسي لګ اخواته کې ناسته وې ما ته ویل چې په الله مې د قسمی ما د ماشومان کړي کې او جړه اورېدلې ده چې کله مې د دوی خندان نه لیدلی والله کړه دې زنه لاړ شه تاسو وای سمره نرم زړې دي څومره عجیب انسان دی د زړه دی رحم او ترس ته وګوره او ماشومانو کې دا عادت دی چې وږي جاړي او چې کله ماړش مستی کوي خان کله یو بل سره جنگ کوي کله سکانو دا شی کوي چې کله یو ماړش او یو بل سره په کوشتۍ شو په خندا شو وې رات اسلام وې ماته چې اوس راځه ما دې ماشومانو خندا ولې د اوس میله زړه روښ